د ځمکې پر مخ لوی او کوچني سیندونه جریان لري. اوسنی وخت کې تر ټولو لوی سیند د امازون سیند دی چې 6400 څخه زیات اوږدوالی لري. په هغه نقطه کې چې د امازون د سیند اوبه زیاتې دي، د اوبو جریان په یوه ثانیه کې 219,000 متره مکعبه دی چې دا د نړۍ له ټولو سیندونو څخه لوی جریان دی. ولې د بحر د اوبو د جریان په مقابل کې دغه جریان د یوې کوچنۍ ویالې په شان دی. همیشه مو ویلي دي چې د ځمکې کره د یو ژوندي موجود په څیر تل د تغییر په حال کې ده او هیڅ کله دغه تغییرات نه دي درېدلي. په دغه نقشه کې چې کوم ویکتورونه وینئ، دغه ویکتورونه د اوبو جریانونه ښیي. اوس شاید ووایئ چې اوبه خو اوبه دي، نو جریان څه شی دی؟ ولې په بحرونو کې هم اوبه جریان لري، لکه د یو لوی سیند په څیر چې دغه جریانونو ته په انګلیسي کې کانورټ ویل کیږي. شاید ووایئ چې اوبه دي تګ راتګ کوي، ډېرې مهمې نه دي. ولې باید پوه شو چې دغه جریانونه د ځمکې لپاره ډېر مهم دي او د ځمکې آب و هوا تنظیموي. کولر مو لیدلی دی چې د اوبو جریان پکې څه ډول دی. د کولر له تل څخه یخې اوبه اخلي او د جالۍ باندې پاشي، او د کولر د موتور په واسطه د جالۍ په داخل کې هوا جریان رامنځته کیږي چې دغه اوبه د هوا د جریان په واسطه یخیږي او دغه یخه هوا د اتاق په ټولو برخو کې خپریږي. په بحرونو کې دغه د اوبو جریان په همدغه ډول عمل ترسره کوي. دغه جریان د ځمکې له یخو نقطو څخه اوبه رااخلي او د استوا کرښې ته یې رسوي چې بیا د استوا په کرښه کې ګرمیږي او د استوا له کرښې څخه شمال او جنوب خواته حرکت کوي چې په شمال او جنوب کې دغه اوبه بیرته یخیږي. د اوبو دغه ګرمیدل او یخیدل د خپل مسیر په شاوخوا باندې تاثیر کوي. په دغه نقشه کې د اوبو جریان ته وګورئ. که چیرې اوبه له دغه منطقو څخه جریان نه درلود، نو د کالیفورنیا او مکزیک غرب طرف به د عربستان د صحراګانو په څیر و. جالبه خو دا ده چې د سن فرانسیسکو هوا تل یخه وي، ولې په ژمي کې دغه هوا ډیره نه یخیږي، ځکه چې د سن فرانسیسکو هوا د دغه جریانونو په واسطه تنظیمیږي. کنه سن فرانسیسکو په اور کې سوځېدلی و. په ځمکه کې د اوبو فرعي جریانونه هم شته چې په هره منطقه باندې ځان ته تاثیرات لري، خو د اوبو اصلي جریان چې په ځمکه باندې ډېر تاثیرات لري د ګلفسترین په نامه باندې یادېږي. د ګلفسترین د اوبو جریان د مکزیک له خلیج څخه پیلېږي او بیا د اروپا تر شمال پورې رسېږي. مخکې له دې چې د ګلفسترین بیان کړو، لومړی په دې باندې غږیږو چې دغه اوبه ولې دغه ډول جریان لري. بادونه دغه اوبه په حرکت راولي. بادونه د اوبو په جریان باندې تاثیر لري، ولې اصلي جریانونه دغه د اوبو تراکم دی چې په اوبو کې جریانونه رامنځته کوي. کله چې اوبه ګرمې شي، د اوبو تراکم کمیږي او د اوبو حجم زیاتیږي. په همدې خاطر اوبه راپورته کیږي، او کله چې اوبه یخې شي، تراکم یې زیاتیږي او حجم یې کمیږي، اوبه ټیټیږي. په اوبو کې د مالګې اندازه هم په دغه جریان باندې تاثیر لري. په هغو سیمو کې چې د اوبو مالګې زیاتې دي، نو د اوبو تراکم هم زیات دی. په استوایي نقطو کې هوا ګرمه ده، نو په هغه نقطو کې اوبه زیاتې تبخیرېږي. په دغه اساس د مالګې اندازه په دغه اوبو کې هم زیاته ده. په استوایي سیمو کې د اوبو تراکم زیات دی. کله چې دغه تراکمونه یو د بل ترڅنګ واقع کیږي، نو اوبه جریان پیدا کوي. لکه څرنګه چې باد جریان د ګرمې او سړې هوا په واسطه صورت نیسي، ګرمه هوا پورته ځي او یخه هوا لاندې راځي، نو دغه تګ راتګ په واسطه بادونه رامنځته کیږي. د اوبو جریان هم په همدغه ډول دی. د نړۍ لوی د اوبو جریان د ګلفسترین په نامه یادېږي. دغه جریان 10,000 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ تر ټولو باسرعت ترینه جریان دی. د امازون په سیند کې د اوبو جریان په هره ثانیه کې 219,000 متره مکعبه دی. د ګلفسترین د اوبو جریان د امازون د اوبو په جریان پورې خاندي، ځکه چې د ګلفسترین د اوبو جریان په هره ثانیه کې 100 میلیونه متره مکعبه دی. اوس دغه جریان څه ډول رامنځته کیږي؟ د افریقا له شمال څخه یو جریان پیلېږي، د استوا له کرښې له زړه څخه تیریږي او له هغې ځای څخه ګرمې اوبه د مکزیک تر خلیج پورې په حرکت راولي. کله چې دغه اوبه د مکزیک خلیج ته رسېږي، د تودوخې درجې 30 درجې د سانتیګراد ته، او دغه اوبه د مکزیک په خلیج کې راتاویږي او له هغې ځای څخه د بحر اطلس په شمال طرف باندې حرکت کوي. د امریکا له ختیځ څخه تیریږي او د اروپا تر شمال پورې رسېږي، چې د امریکا په ختیځ باندې دغه جریان کوم تاثیر نه لري. کله چې اروپا ته نږدې کېږي، په دریو برخو باندې تقسیمیږي. یوه برخه
د افریقا له غرب څخه تیریږي، بله برخه د انګلستان له شمال څخه تیریږي تر ناروې پورې رسیږي، او دریمه برخه د ګرینلند او ایسلند ترمنځ جریان پیدا کوي. کله چې دغه دریمه برخه د ډنمارک له تنګي څخه تیریږي نو د نړۍ لوی آبشار رامنځته کوي. دغه آبشار د هغو آبشارونو په څیر نه دی چې په سترګو ولیدل شي، ځکه دغه آبشار تر اوبو لاندې رامنځته کیږي. تر دغه آبشار وروسته دغه اوبه په سرعت سره یخیږي چې د دغه اوبو تراکم څو چنده زیاتیږي، او اوبه کوشش کوي چې لاندې لاړې شي، نو په همدې خاطر د اوبه په سرعت سره لاندې ځي. چیرې دغه آبشار په سترګو لیدل کېدای شوی نو حیران به پاتې وو چې دا څه ډول وحشت دی. فکر وکړئ د اوبو یو جریان چې 15 کیلومتره عرض لري د 4000 متره لوړ ځای څخه لاندې راتویږي او په هره ثانیه کې 17 میلیونه متره مکعب اوبه راتویږي، نو دا ډېر وحشتناک دی. دغه 17 میلیونه متره مکعب کمې اوبه نه دي. که چیرې د نړۍ ټول سیندونه را سره جمع کړو د دغه آبشار 15مه برخه جوړوي، یعنی دغه آبشار د نړۍ له ټولو سیندونو څخه 15 برابره لوی دی. دغه جریان ته د اروپا حیاتي لاره هم ویل کیږي، ځکه چې نه تنها ګرمې اوبه د اوستواله کرښې څخه اروپا ته انتقالوي بلکې ګرم بادونه هم اروپا ته انتقالوي. که چیرې دغه د اوبو جریان نه وای موجود، اروپا به ټوله د جنوب قطب په څیر یخه او له کنګلونو ډکه وه چې هیڅوک به هلته نه اوسېدل. اروپایانو په دغه جریان باندې د ایتر نوم ایښی دی چې معنی بخاري ده. اوس شاید فکر وکړئ چې دغه جریان د امریکا له شرق څخه تیریږي ولې په امریکا باندې تاثیر نه لري، ځکه چې هلته یو بل د اوبو جریان موقعیت لري چې د لبرادور په نامه یادېږي. دغه جریان د کاناډا له شمال څخه حرکت کوي، د امریکا تر شرق پورې په همدغه ډول جریان پیدا کوي چې د دغه جریان په واسطه د امریکا ختیځه برخه یخه ده. که چیرته دغه جریان نه وای نو ګلفسترین کولای شوی د امریکا شرق برخه هم ګرمه کړي. کارپوهان وایي که چیرې د ګرینلند او جنوب قطب یخونه ولی شي نو دغه جریانونه سره ګډوډېږي او ګلفسترین جریان هم سستیږي. دا د دې سبب ګرځي چې شمالي قطب نور هم ګرم شي او اروپا شمال برخه نور هم یخی شي. کارپوهان هم بې ځایه نه دي ناست، دغه موضوع د ځمکې له تاریخ سره مقایسه کوي، ځکه چې څو وارې ځمکه یخه او ګرمه شوې ده نو دغه ګرموالی او یخوالی د اوبو جریانونه سره ګډوډوي. کارپوهان وایي انسانان د دې باعث شوي دي چې ځمکه ګرمه شي، ولې په دغه خبره باندې مطمئن نه دي ځکه چې ځمکه څو ځلې ګرمه او یخه شوې ده. د ځمکې په اوبو کې زیات جریانونه موجود دي چې موږ یې درته تر ټولو لوی جریان بیان کړ. دغه تصویر ته وګورئ، د اوبو جریانونه ښیي.